اسلامي امارت زعیم او ټول مسؤلینو ته او بیا د افغانستان ټول مجاهد او دین پرست ولس ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، خدای پاک دې کړي چې ټول جوړ او خوشاله یاست. بسم الله خان یم ډېر خوشاله یم چې یو ځل بیا سیسو درنو په ټوبر کې حاصل نن د هرات په ولایت کې د کوچني اختر اوله شپه نو په دې اړه ځو د سره خبرې کوو چې دوی د امنیت په اړه کې ولس ته څونه ډاډ ورکولی شي او امنیت ته څه حد پورې د مشرانو تبریک ای سنگرو کې د غازیانو تبریک ای دفترو کې د مشرانو تبریک ای سنگرو کې د غازیانو تبریک وخلفا برادر مشران مولا یعقوب ابن عمر مشران. بسم الله الرحمن الرحیم. زه قاری محمد نور آصف د 2 سوال فاروق قلی اردو د پوځي روزنیز مرکز د مخابرې امیر یم. نو نن شپه دلته راوتلي یو د اختر په مناسبت باندې د امنیت لپاره د ښار د ولس د خدمت او د ولس د امنیت په خاطر باندې راوتلي یو. د هرات ولایت بازار د ښار ته راغلي یو. د امنیت په اړه مو راته وویل څونه ولس ته ډاډ ورکولی شي چې د اختر په شپو ورځو کې امنیت ته څه حده پورې تامین ده؟ انشاءالله موږ ولس ته سل په سل کې موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی د امنیت د خوا څخه د هیڅ خطر احساس دوی نه کوي. انشاءالله دفاعي او امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د دوی په خدمت کې خپل د ولس په خدمت کې دلته دي. انشاءالله دوی د هیڅ ډار او د خطر احساس نه کوي. د مسؤلینو یا د نور مجاهدینو څخه مو غوښتنه څه شي دغه د اختر په شپو ورځ کې د ولس سره څه رقم رویه دوی وکړي؟ موږ الحمدلله تر ډېره حده پورې زموږ مشران مسؤلین او مجاهدین وروڼه د ولس سره ډېره ښه رویه کوي او زموږ دا غوښتنه ده ورڅخه او د ولس هم دغه غوښتنه ده چې د ولس سره ښه رابطه ولري او ښه ګزاره ورسره وکړي او د ولس پر خوله باندې خندا راولي. بس انشاءالله د ولس هم دغه غوښتنه ده، زموږ هم دغه غوښتنه ده. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده موږ داسې 8 بجو څخه راغلي اوسه تقریبا 12 نیمې بجې نیمه شپه ده. بازار تاسې ولیدو چې بیخي په بازار کې ډېر رش و بیخي بې حده بې اندازې خلک راوتلي وو بازار ته. د خلک د اسلامي امارت د کړنو څخه ډېر خوشحاله وو، د امنیت د تامین څخه ډېر خوشحاله وو. ستاسو غوښتنه د ولس څخه څه شي ده چې ولس ستاسو سره څه رقم رویه وکړي او څه رقم رویه دوی سره لري؟ انشاءالله ولس خو هغه دی اوس یې موږ او تاسو وینو چې نن شپه موږ راوتلي وو. انشاءالله تاسو به هم لیدلي او خلکو هم لیدلي دي چې ولس موږ سره خپل د نظام سره خپل د مسؤلینو سره څونه مینه او محبت لري او څونه خوشحالۍ باندې دوی نن څونه د خوشحالۍ احساس یې کوي. نو نور هم موږ د ولس او د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د اسلامي امارت ملاتړ وکړي او زموږ د ځواکونو تر شا ودرېږي او انشاءالله موږ دوی ته د هرې خوا اطمینان ورکړو چې موږ هم د دوی تر شا ولاړ یو. د اختر شپه د ټوله ولس دا یو ځانګړې خوشحالي ده د اسلام لپاره، د مسلمانانو لپاره، بالخصوص د افغانستان د ولس لپاره چې که ووایي چې په جهاني سطحه په افغانستان کې یو ډېر قوي نظام او یو ډېر قوي امنیت شته. ټولو په دې امنیت کې اختر په ډېر خوشحالۍ سره لمانځي. تاسو خپله د اختر څه رقم لمانځئ؟ تاسو په امنیت کې ولاړ یاست، خلکو په امنیت کې کله اختر لمانځئ؟ موږ الحمدلله په دې ډېر خوشحاله یو او موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې موږ د اختر لمانځنه خپل د ولس په خدمت کې تېره کړو او موږ خپل د ولس تر شا ولاړ یو. موږ ته بس دا طرف څه
ډېر ښه خوند راکوي انشاءالله. خپل مو د اختر دپاره څه شي اماده کړي ولې د کالي لباس دي کله به بیا تاسې ځئ خپل کورو د اختر مبارکۍ لپاره انشاءالله هر څوک هغه خپل تر اندازې پورې خپل د وس مطابق د اختر د راتګ هغه اندازه باندې هغه تیاری ورته نیولی دی او موږ انشاءالله چې د یو وار د ولس د خوا څخه اطمینان موږ ته حاصل شي د دې خوا څخه موږ د امنیت څخه فارغ شو بیا نو هغه دی موږ هلته ځان ته هغه ترتیب لرو چې څه ملګري دلته پاتېږي څه بیا ځي کورو ته بیا داسې په نوبت باندې په داسې طریقه باندې انشاءالله موږ هلته خپل اختر لمانځو خپل کورو ته ځو نن شپه نو د اختر اوله شپه ده د کوچني اختر بس د هرات و ټولو اوسېدونکو ته اختر مبارکي وایم او نور ټول نړۍ و مسلمانانو ته مبارکي وایو بس اختر نیکمرغه شپه ده بس خیر سره څونه عمر کېږي چې خپله دلته په هرات کې تقریبا یو 8 کاله کېږي دغه 8 کاله کې تر اوسه دې همدغسې شپه لیدلې وه چې په نیمه شپه کې دونه شلوغ وسې دونه جمعیت راوتلی وسې بازار ته صرفا د دې دپاره چې د اختر شپه ولمانځو یا دونه پخوا دونه د شلوغ نه و دونه خلک نه و راغلي او شکر اوس امنیت شته شکر الحمدلله امنیت دی باندې نو بیخي خلک بیخي ډېر راغلي ډېر شلوغ هم دی دا شلوغ موږ ته اوسه نه و لیدلی لکه دا اختر دا کوچني په اختر انشاءالله چې همیشه دغه شلوغ اوسي امنیت اوسي او امارات خدای ژوندی ولري همیشه چې همیشه ولې دې د اختر دپاره څه امادګي نیولې ده خپل بس امادګي نیولې ده انشاءالله شیریني میریني مو اخیستې دي اختر ته د خیر سره کالي والي مو ورته کړي دي بس ځوانان ګرته اماده دي چې سبا د خیر اختر ته چې اختر لمانځه ته ولاړ شي بعد لمانځه باره نه خپل میلو ودو ته وځي نن مې سمیع الحق دی او اصلي د دغه ځای اوسېدونکی یم او ماشاءالله د اختر شپه د ډېر رش کش دی بیخي ډېر رش کش دی زه خپله ولاد ما څه خپله انډیوال نه ورک دي خپله څونه خوشحاله یې چې په کامل امنیت کې د کوچني اختر اول شپه لمانځو والا واقعا ډېر خوشحاله یو چې یو ښه امنیت دی دغه د خوشحالۍ خبره ده چې د دې یو ښه امنیت راغلی دی ځکه چې خلک د هغه د وجې خوشحاله دي ټوله خوشحاله دي د دې شپې څخه چې په کامل امنیت کې دوی د هرات په ولایت کې د کوچني اختر اوله شپه لمانځي بیا هم ځو د نورو ځوانانو نظرونه رااخلو خو زموږ سره اوسئ یو ازادي بل خوا اختر مبارک ټوله اولس ته بختور مبارک ټوله عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو ازادي بل خوا اختر مبارک ټوله اولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک ای دفترو کې د مشرانو تبریک ای سنگرو کې د غازیانو تبریک ای دفترو کې د مشرانو تبریک ای سنگرو کې د غازیانو تبریک و خلیفه صفرادار مشرا مولا یعقوب ابن عمر مشرا ټوله عرب و ټوله ولي صاحب ډېره مننه چې موږ وخت راکړې په اول قدم کې ځان راته معرفي کړي سلامت اوسې زما نوم بسم الله دی د دغه هرات اوسېدونکی یم او الحمدلله د اختر شپه ده راوتلي یو هغه د اختر سوداوې اخلو د اختر د شپې په اړه که راته ووایې چې دونه جم و جوش دونه رش دی چې دا رش تر اوسه پورې په هرات کې سابقه نه لري د دې اصلي لامل څه شي کېدای شي چې ساعت تقریبا د 12 بجې د شپې دی د دې اصلي لامل که راته ووایې نو د دې لامل خو روښانه دی معلوم دی الحمدلله امنیت دی نو کله چې امنیت دی بیا به خلک راوځي چې امنیت نه نو بیا خو داسې خلک نشي راوتلی اوس خو الحمدلله داسې امنیت دی چې تاسو خپله وینئ په ښار کې د پښې د ایښولو ځای لا نسي دونه رش دی نو الله دې دغه امنیت دایم و قایم ولري الله دې د اختر ورځ هم دغسې پر ټولو هېوادوالو په خوشحالۍ تېره کړي
سره د دنیا امنیت چې د اسلامي امارت او خاصه امنیت کامل نیول شوی دی بیا هم څه غوښتنه د اسلامي امارت څخه د اختر په شپه ورځ د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بس لکه څنګه چې الحمدلله امنیت څنګه تامین دی دغسې چې نور هم پاملرنه ورته وشي او د دې ترڅنګ زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د اختر په شپو ورځو کې دغه ترافیکي پیښو ته پام وشي دغه په ښار کې ډېرې کېږي چې دغه مخه ونیول شي او د تیز سرعت اجازه نه موټر ته نه موټرسایکل ته هېڅ چېرته ورنکړل شي چې پر هېوادوالو باندې د اختر په ښه خوشحالۍ باندې تېر شي ډېره مننه چې موږ ته وخت راکوي په اخر کې د حق رسنۍ او کمره ستاسو په خدمت کې د کم سلام یا اختریز پیغام کې هېوادوالو بس ستاسو څخه هم مننه الله دې تاسو ته اجر درکړي چې زموږ ته مو وخت راکړئ نو زه ستاسو د طریقې څخه ټولو هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم الله دې دې طاعات او عبادات ازادي بلخوا اختر مبارک ټوله اولس ته بختور مبارک ټوله عرب و ټوله عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو ازادي بلخوا اختر مبارک ټوله اولس ته خیر خیرات طبیعت برابر دی چې ورځ په خیر ده د کوچني نیکمرغه اختر مبارکي درته خدای پاک دې درته نیکو مبارک کړي که خپل نوم مبارک راته ووایه زما نوم شرف الدین دی تخلص سعیدي دی د هرات ولایت ذریعه ده شرف الدین جانه که د کوچني اختر په اړه راته ووایه چې د دې اصلي لامل څه شي کېدای شي چې ټولې شروع کړي نو د دې عامل داسې کېدلی شي چې دلته د کوم اشخاص چې راځي خپل د ځان لپاره او د کور لپاره کوم شی رانیسي نوي چمپلانې یا جامې او داسې شیان رانیسي ولې دې د اختر دپاره څه امادګي نیولې څه شی دې اخیستي ما هم انشاءالله بالا ځان ته چمپلانې کالي هغه بندوبستات مې ټول برابر کړي څونه خوشحاله یاست چې په کامل امنیت کې د کوچني اختر شپه لمانځي ولا بیخي ښه امنیت دی شکر الحمدلله څه خبره نشته په امنیت کې بیخي ځای د فرحت او د خوشحالۍ دی ډېر خوشحال په اخر کې د الحق رسنۍ میک او کامره ستاسو په خدمت کې ده که کم سلام او یا هم دوستانو ته اختریز پیغام ولري اختریز پیغام مو دا دی ټولو مسلمانانو ته خدای پاک دې د دوی طاعت او عبادت په دربار کې قبول او منظور کړي او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې په دغه ورځو کې د احتیاط څخه کار واخلي او موټرګاټان دې داسې تیز نه وړي چې خدای ناکړه د خوښۍ ورځ په غم بدل خیر اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ چې موږ مو وخت راکوي قدرمنو دوستانو بیا مو هم د ځوانانو نظرونه راواخیستله د دوی ډېر ټینګار پر دې دی چې د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د ځوانانو د ترافیکي حادثو مخنیوی وکړي او ځوانان ودې ته پرې نږدوي چې موټر یا موټرسایکل ډېر په سرعت سره وځغلوي خدای مکړه چې د دوی دغه د اختر خوشحالي ورته په غم واوړي اسمت الله احساني یم د هرات ولایت د ګلان ولسوالۍ لا حسمت الله احساني وروره ډېر مننه درڅخه کوو چې موږ ته مو وخت راکوي د اختر په اړه که راته ووایه نن شپه د اختر اوله شپه ده څونه خوشحاله یاست چې نیت کامل مننه خیر اوسې الحمدلله شکر الله پاک څخه بار بار شکر باید موږ تاسو وکړو باید الله پاک شکر ګزاره اوسو موږ تاسو باندې داسې شپه راغلې ده چې هغه ډېره مبارکه شپه ده نو ډېره ښایسته شپه ده الحمدلله باید عبادت او اطاعت وکړو الله پاک موږ تاسو ټول عبادت قبول او مقبول وګرځي خپل باید د خلکو څخه مو د اختر په شپو ورځو کې غوښتنه څه شي ده خپل د هېوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده د کومو تجارانو څخه چې د اختر په شپو ورځو کې دغو خلکو سره مرسته او کمک وکړي چې هغه اختر ته معنا څه تیاری ونه لري نو موږ باید ټول لاس سره یو کړو خپل په هېواد کې یو داسې کار وکړو چې نو هغه زموږ ستاسو هېواد پر مخ تګ وکړي او پر مخ باندې ولاړ شي نو خپل د بېوزلو سره باید موږ تاسو په هر حال باندې کمک وکړو او د کمک ضرورت لري هغه خلک ډېره مننه درڅخه کوو په اخر کې زموږ کامره په خدمت کې ده که کوم سلام اختریز پیغام مننه خیر اوسې بس دعا یې راته وکړي الله پاک دې د ټولو هېوادوالو د اختر په خیر کې او الله پاک دې ورته نیک مبارک وګرځي زموږ لخوا ټول هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایو اختر مبارک ټوله اولس ته بختور مبارک ټوله عرب و ټوله
ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو ازاد بلخ اختر مبارک ټول اولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک ای دفترو کې د مشرانو تبریک ای سنگرو کې د غازیانو تبریک ای دفترو کې د مشرانو تبریک ای سنگرو کې دا چې نن بیخي تر نیمو شپو پورې د خلکو ډېر رش دی ډېر شلوغ دی د دې لامل څه شي کېدای شي چې خلک خوشحاله دي د اختر شپه ده د خرید لپاره راوتلي دي سهار د خیر سره انشاءالله بارا د خیر سره اختر دی د شپه خپل تبریک ډک د خوښیو منوره مشرب وخلف برادر مشرا ملا يعقوب بن عمر مشرا ټول خوشحاله دي د دې شپې څخه چې په عامل حقیقت کې د هرات ولایت کې د کوچني اختر اوله شپه لمانځي بیا هم څو د نورو ځوانانو نظرونه رااخلو خو زموږ سره اوسي میرویس احمد د فراه ولایت اوس پهلا مو ډېر خوشحاله وي چې راغلي و ښار ته ښه امنیت دی او ښه خوشحاله دي کوڅه خپل وطن ته راسي خو وطن کې ښه ازادي ده خپل وطن ته راسي بهتره دی والله یم د چندان ولسوالۍ راغلی مو دا ښار ته شپه ښه خوندوره شپه ده چې کار ته راوتلي وو ډېر ښه خوندوره هوا ده ښه امنیت دی ډېر خوشحالي والله امنیت ځای ده ډېر خوشحالي ده ټول خلک راوتلي دي ښار ته د اختر او شپه ده نو ټول خوشحاله دي ټول په چکر راوتلي بعضې خرید ته راوتلي دي نو ډېر امن اختر دپاره دې څه امادګي نیولې دی اختر دپاره ټول شی مرولو فقط یو ساعت پاتې خیر اوسه ډېره مننه چې وخت حالات احمد یاسین احمد یاسین حضرت د کوم ولایت دی د فراه د کنس څه کار کاسبه کې دلته زما ورور په دغه طالبان کې یو همسره دی ولا بل کار کسبې نه کوي ته خو دا کار ته اوس خپل د څه شي لپاره راغلی په دا نیمه هغه شپه شان څه شي دې اخیستې اختر دپاره دغه کالي او د بوټونو شان څونه خوشحاله یې چې کوچنی اختر د کالي وشي دې ځان ته اخیستې ډېر خوشحاله یم په اخر کې د اختر پیغام سلام دوستانو ته لري باید د ټولو د اختر مبارک شي ولا بل شی نه لرم خیر اوسه ډېره مننه ګلې کوچنک احمد سعید جانو چې تم خپل د اختر مبارکي دوستانو ته وړاندې مبارک یو آزاد بلخ اختر مبارک ټول اولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو آزاد بلخ اختر مبارک ټول اولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک و من عید جلویتر از همه به تمام هموطنان خود تبریک میگم انشالله که سال خوب و خوشی داشته باشم و پروردگار تمام طاعت و عبادت از اینا در ماه مبارک رمضان که انجام دادم قبول درگاه خویش خواست من این است که به روش خوب نیک بنا به آیات قرآن و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طریق سنت سپری کنم و از قوم فامیل همسایه دید و بازدید کنم صله رحم به جاشه و به خاطر امی هم عید هست عید خودی از عاید گرفته شده من دید و بازدید به هم دیگر زړه ملګری د سنگر مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو آزاد بلخ اختر مبارک ټول اولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو آزاد بلخ اختر مبارک ټول اولس ته بختور مبارک
ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک ای منصور درمل له زړګي وایم ای ټول ولس ته تبریک وایم ای منصور درمل له زړګي وایم ای ټول ولس ته تبریک وایم منصور درمل په دعا کې ساتي شاهین جانان بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو ازادي بل خوا اختر مبارک ټول ولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک یو ازادي بل خوا اختر مبارک ټول ولس ته بختور مبارک ټول عرب و ټول عجم ته تبریک ډک د خوښیو منور مبارک خیر اوس ډېره مننه درڅخه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ په اخر کې د الحق رسنۍ میک او کامرا ستاسو په خدمت کې ده و ټولې هیوادوالو مجاهدینو مشرتابه ته سلام د اختر پیغام ورته لري مننه خیر اوسئ بس اول د اسلامي امارت زعیم او ټول مسؤلینو ته او بیا د افغانستان ټول مجاهد او دین پرست ولس ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوو الله پاک دې تم خیر درکړي ستاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړی قدرمنو دوستانو دا و زموږ نننۍ د اختریز برنامه تر بیا چې زه بسم الله افغان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پر لوی څښتن تعالی باندې سپارم او ترڅنګ د نړۍ ټولو مسلمانانو ته بالخصوص د افغانستان غیور ولس ته او د افغانستان د اسلامي امارت ټول مجاهدینو ته د کوچني اختر مبارکي وایم الله دې ورټولو ته نیک او مبارک وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته